बड़ी रहमतों का है पैगाम मोमिनों के लिए रहमतों का है पैगाम मोमिनों के लिए रहमतों का है रमजान का महीना बड़ा बरकतों का है रमजान का महीना बड़ा बरकतों का है موږ ډېر مده پس یو بل سره میلاو شو تقریبا یو کال پس خو به ټول میلاو شوي لکه داسې مسلسل یو بل سره رابطې یا میلاوېدل زموږ نه وي په دې روژې میاشت کې د روژې په برکت باندې موږ ټول نن یو ځای شوي وو ټول افطاري کې شامل شو ټول افطاري وکړو ټول ډېر زیات یو بل نه خوشحاله دي ماشاءالله څنګه چې په عام ولس کې چې کوم دی روژه افطاري کېږي او دای په کورونه کې څنګه خپل خپلوان ته دعوت ورکوي افطار پارټي کوي او بیا هغې د افطاري دپاره هغه خپل خپلوان راشي د چا په کور کې چې دعوت وي هغوی څه اخلی پخلی کړې وي څه تیارې کړې وي هغه افطاري کې کوي دغه شان زموږ د خواجه سراو په کورونه کې هم دغه شان د افطاري پارټي مناوي کې د خیر سره ماشاءالله تاسو وکتل چې بدرستخان زموږ څنګه سجاو شوی او د هغې کې چکن بریاني وه چکن قورمه ما په خپل لاس باندې جوړه کړې وه زما شاګردانو چې دی روح افزا شربت یې وکړلې او ډېر ښه زموږ سینیر جونیر څومره زموږ خواجه سرا خویندې دي هغه ټولې راغې دي کې شرکت وکړو رکھتے تھے رمضان کو رسول ہوتی ہے اس مہینے میں ہر ایک دعا قبول رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا ہے څنګه چې په ماه رمضان مبارک مهینه کې عام خلک څنګه روژه مناوي روژه تیری نماز کوي تراویح کوي او د دې علاوه تلاوت د قرآن پاک کوي ذکر اذکار کوي نو همدغه شان زموږ خواجه سرا خویندې چې کوم دی نو خپل عبادات کوي او ډېر احترام سره دا میاشت په سختۍ باندې تیروي او د دې میاشت ډېر احترام سره افطاري تراویح مونځ تلاوت ذکر اذکار دا هر څه کوي نو زموږ ټول خویندې راغلي وه تاسو ټول هر څه وکتل برکتوں کا ہے بڑی رحمتوں کا ہے بڑی برکتوں کا ہے بڑی رحمتوں کا ہے مونږ خو چې کله واړه وو او د مور پلار به جمدي وو نو موږ به کلایي دسترخوان لګېدو نو موږ ته به ډېر ښه لګېده ځکه چې فیملي بیکګراونډ کې خو تاسو ته پته ده چې یو ماشوم وي د خپل پیرنټس سره او هغه هغې سره په دسترخوان کښېني هغه خوشحالي هغه محسوس کېده هغه څه بل شان دي کښي خو چونکې د موږ هغه نصیب نشته د خواجه سره او د یو خواجه سره هم هغه نصیب نه د خپل مور پلار نه د خپل لوڼو خویندو نه هغوی یو جدا دي او دا زموږ یو خپلو کې یو وړې وړې رشتې موږ جوړې کړي دي څوک هم خویندې جوړې کړي دي څوک هم پکې مور جوړه کړې ده څوک هم پکې لور جوړه کړې ده څوک هم پکې شاګرد جوړ کړی دی نو دې کې موږ خپل یو رشتې جوړې کړي دي او هغې نه موږ یو خپله فیملي جوړه کړې ده نو همدغه چې روژه ماتې کوو یو بل کره لاړ شو نو یو بل سره هیلپ کوو څوک روح افزا شربت کوي څوک کانا پینا کوي څوک وریجې پخوي څوک ترکاریانې پخوي څوک روټۍ را پخوي نو بس دغه ټول تیارې زموږ وي دا زموږ د پښمني وي دا زموږ افطاري کې موږ خو ډېر درد راته محسوسېږي دغه ځای کې راته ډېر تکلیف محسوسېږي چې کاش دا زموږ خپل کورونه کې وی موږ خپل فیملي اکسپټ کولې او خپل فیملي سره په دسترخوان کې ناستې شوې او زموږ خواجه سرا خویندې خپل کورونو ته تلې راتلې شوې نو بس دغه دراله ډېر غټ افسوس راشي ہر روزہ دار حشر کے دن مسکرائے گا دیدار حق جمال نبی کا وہ پائے گا دوزخ کی آگ سے اسے روزہ بچائے گا رحمت اسے نوازے گی جنت میں جائے گا زموږ خواجه سرا خویندې چې دغه اکثر آیسولیشن کې پرتي اولې چې زموږ زندګي ته لایف اړو څه منزل شته دی نه څه منزل زموږ نه دی معلوم نو د هغې د وجې نه چې کوم دی نو زموږ خواجه سرا خویندې یو بس یو کوی کې پرتي دي یو تور تیارو کې پرتي دي نو د هغې د وجې نه دا روژه چې کله راشي نو د دې په وجه د دې روژې د میاشت په برکت باندې د دې دونه دا برکتونه وي چې زموږ پوره کال یو بل سره میلاوېده ډېر ښه وي او که میلاوېده وي نو یا فنکشنو کې میلاوېده وي یا چې دوی کله برډې وي نو هغې کې یو بل سره میلاوېده وي خو هغه چې ته د کال سر باندې چې ته یو ځل داسې کېږي او فنکشن کې چې ته په قسمت باندې موږ میلاو شو ګنې نور د دوی په خپل خپل ځګونو کې پراته په خپل خپل سوچونو کې په خپل خپل ټینشنونو مسلو کې وي چا سره د کرایې غم وي چا سره د خپل راشن غم وي چا سره د کور د بلونو غم وي نو د دوی ذریعه شته دی نه او په هغې په وجه باندې دوی هر ټایم آیسولیشن کې پراته نو د روژې د میاشت د برکت دا وجې چې دوی ټول یو ځای شي خپلو کې یو بل سره لاړ راشي ټایم ورته لږ ډېر میلاو شي دې کې فنکشن یې نه یو بل سره کښېني د زړه رازونه بازونه خبرې اترې هغه ټول یو بل سره وکړي خپل احترام سره خپله د روژې میاشت تېره کړي او ذکر اذکار عبادت جو روزہ دار ہے یہاں وہ کامیاب ہے افطار بھی کرانے کا بے حد ثواب ہے رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا ہے رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا ہے ډېر
خواجه سره زمونږ داسې دي چې هغه جماعتونو ته ځي ماشاءالله ختمونه یې نیولي وو ډېرو پکې ختمونه کو خو چې ډېر داسې دي چې شرمېږي او نروس کېږي ځان کې یا هغه هلته کې د خلکو د وجې نه لږ داسې محسوسوي چې لږ هغه شرمېدل لږ که نه خلک ورته ګوري لږ ځان کې هغه دغه کېږي نروس کېږي نو دې د وجې نه هغه په کور کې خپل عبادت ذکر اذکار کوي او تراویح کوي جس کو نماز روز کا ارمان ہو گیا تم پر خدائے پاک مہربان ہو گیا رمضان آیا قید میں شیطان ہو گیا نازل اسی مہینے میں قرآن ہو گیا زیادہ عزیز رکھتے تھے رمضان کو رسول ہوتی ہے اس مہینے میں ہر ایک دعا قبول جی بس تاسو نن ښکارو چې زموږ څونه برادري خویندې راغلي وي نن ټول د مردانه کپړو کې وي او دا میاشت چې کومه دا ټوله موږ مردانه کپړو کې رومیالونو کې سکافونه هم جوړ کړي دي اغوستي هم دي رومیالونه دي کوم چې هدیه کېږي هغه موږ اغوستي دي او بس دا موږ د مردانه کپړې او دا زموږ اصلي هولیه زموږ لکه داسې موږ بیا روژه کې اختیارو دا زموږ خپله هولیه ده همدا کپړې همدا دغه او ډېر کم دي چې هغوی پکې بیا لیډیز کپړې هم پړې داسې اچوي انسان نیکیوں میں ہمیشہ لگا رہے دامن گناہ و ظلم سے ہر دم بچا رہے